السلام علیکم دوستانو، څنګه کولی شو چې بېنومه آی ډي جوړه کړو. د هر څه له مخه به اول دغه فیسبوک را خلاص کړئ، بیا به په کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای کې په فرست نام کې به هم دغه نوم پیسټ کړئ، او بیا به نومایي چې کټ کړئ او نومایي به د لاست نیم ځای کې پیسټ کړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا به دغلته که نمبر ورکوئ نو بله ځای کې به ورکړئ. زه اوس په یو فیک ایمیل باندې جوړوم، نو په ایمیل باندې کلیک کوم. اوس به راشئ ګوګل به را خلاص کړئ. په دغه کې به ولیکئ 10 minutes mail، یعنې یو فیک ایمیل به را واخلو. په دغه کې په دې دویم باندې به کلیک وکړو. په دې چې مو کلیک وکړو دغه ځای کې به اوس ایمیل را واوړي، دا به کاپي کړو. کاپي باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ خپل فیسبوک به را خلاص کړئ، دغه ځای کې به یې پیسټ کړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا به دغلته بر ټای ورکړئ، تاریخ، میاشت او کال. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته به ورته میل انتخاب کړئ. بیا به دغه ځای کې پاسورډ ورکړئ، چې هر رقم پاسورډ مو خوښ وي هغه پاسورډ به ورکړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا به ساین اپ باندې کلیک وکړئ. لږ صبر به ورته وکړو. دغه دی، اوس به اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته به اوس هغه 15 نمبري کوډ دغه خپل ګوګل ته به راشئ، همدغه ځای به خلاص کړئ. دغه ځای کې به اوس کوډ راغلی وي، دغه داسې ګورئ 78395 دغه کوډ راغلی دی. دا به دې نه کاپي کړئ او هلته به یې پیسټ کړئ. 78395 اوکې باندې به کلیک وکړئ. دغه د آی ډي جوړه شوله. اوس که په انځور ورکوئ ایډ فوټو باندې به کلیک وکړئ، که نه ورکوئ سکیپ باندې به کلیک وکړئ. بیا به سکیپ ووهئ. دغه تاسې کتلی شئ بلکل بېنومه آی ډي جوړه شوله. اوس سټایلس بایو ورکوئ، ګوګل به را خلاص کړئ. دلته به ولیکئ FB سټایلس بایو، FB سټایلس بایو. دغه اولني باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دغه دویم باندې به کلیک وکړئ. ښکته به راشئ، دغه ځای کې ښایسته ښایسته بایوګانې موجودې دي. هر یوه چې مو خوښه وه هغه به له دغه ځای څخه کاپي کړئ. زه راځم اوس دغه یوه بایو کاپي کومه. دغه بایو کاپي کومه، دې باندې به کلیک وکړئ، زور به ونیسئ. بیا به دغه شیان ټول سلیکټ کړئ، بیا به کاپي ووهئ. بیا به فیسبوک ته راشئ، دغه بایو ایډ باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای کې به بایو پیسټ کړئ. بیا به په سیف باندې کلیک وکړئ. نو دغه بایو به تاسو سره سیف شي، دغه د آی ډي د ښایست لپاره. دغه وه د بېنومه آی ډي جوړولو طریقه. او دغه د نوم کوم سمبول چې دی دا به تاسو ته په واتساپ ګروپ کې پیدا شي. د واتساپ ګروپ لینک ډسکرپشن کې موجود وي. د بل ویډیو د الله په امان.